بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې د سرسایې د صدقه فطر د پیسو ورکولو پر ځای باندې که چیرې غریبانو مسکینانو ته کالي کپړه یا داسې چپل چوټې داسې شی ورکړې د اختر دپاره، نو صدقه فطر سرسایه ادا کیږي او که نه. محترمینو، چې کوم شیان منسوسه دي، مثلا دا غنم یا داسې کشمش، خورما، چې دا کم شان په حدیثو کې راغلي دي، د دغه نصاب قیمت ولګوي. مثلا د غنمو قیمت ولګوي، یا داسې د کشمشو قیمت ولګوي، یا د خورما قیمت ولګوي، چې هغه څومره پیسې راځي، نو د هغه پیسو باندې بیا غیر منسوسه شان رانیولی سي. د هغه مثلا په هغو پیسو کپړې، چپلې، هر څه وي، دا و غریبانو مسکینانو ته ورکولی سي. خو ایسې اندازتن چاته کالي چپلې دا شان نسی ورانیولی، ځکه ته به یار د دې ریټ معلومه، قیمت به معلومه چې سرسایه څومره ده. چې سرسایه معلومه سوله چې 100 روپۍ دي یا 200 روپۍ دي یا 300 روپۍ دي، په دغه پیسو باندې بیا ته د غریبانو دپاره چپل، کپړې، داسې هر شی اخیستلی سي. په حواله سره د فتاوی دارالعلوم ذکریا جلد نمبر 3 صفحه نمبر 223، دغه رنګه دور مختار جلد نمبر 2 صفحه نمبر 344، البحر رایق جلد نمبر 2 صفحه نمبر 254، بدایع صنایع جلد نمبر 2 صفحه نمبر 22، کفایت المفتی جلد نمبر 4 صفحه نمبر 312، فتاوی محمودیه جلد نمبر 9 صفحه نمبر 411، دغه رنګه کتاب الفتاوا جلد نمبر 3 صفحه نمبر 315. نو محترمینو، اوس به تاسې پوه سوي یاست چې قیمت خو به د سرسایې ته معلوم کې چې څومره دی، نصاب څومره دی. مثلا 100 روپۍ دي، 200 روپۍ دي، 300 روپۍ دي. هغه که چیرې که د غنمو وي، که د خورما وي، که د کشمش وي، چې هر منسوسي شی وي، نو چې هغه معلوم سو، بیا په هغه پیسو باندې ته د غریبانو دپاره کالي، یعنې هر شی چې ضرورت وي هغه اخیستلی سي. او که هسې پیسې ورکړې چې د خپله مرضي وي، په خپل ضرورت باندې شی واخلي، هم بهتره ده. والسلام.